د طالبانو او پاکستان ترمنځ په تر ټولو وروستي تحول کې د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې د غرمې شاوخوا 11 بجې د پاکستان ځینې پوځي اډې په هوايي حملو کې په نښه کړي دي. د بیان په اساس اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد ښارګوټي کې پوځي اډه او په نوښار، جمرود او ایبټ آباد کې پوځي تاسیسات په نښه شوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا ترار په ایکس پاڼه ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د ده خبره د فتنه الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولي دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي لپاره کارولې. تر دې مخکې نیمه شپه د پاکستان هوايي ځواک په کابل، پکتیا او کندهار کې ځینې سیمې په نښه کړي دي. طالب ځواکونو تېر ماښام په پاکستاني پوستو بریدونه پیل کړل چې د پاکستان له غبرګون سره مخ شول. پاکستاني ځواکونه او طالبان دواړه د درنو تلفاتو ادعا لري. دواړو خواو د څو پوستو او اډو د نیولو راپور هم ورکړی. د سیمې هیوادونو له دې ډلې قطر، سعودي عربستان، ترکیې، چین او ایران د تاوتریخوالي په کمښت او د زغم په کارولو ټینګار کړی دی.